له مالان میډیا څخه وروستیو ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د لغمان ولایت په مرکز الینګار ښار کې د 15 ولایتونو ترمنځ د امارات جام په نوم د موتای پیل شوې سیالۍ د کابل په لومړي مقام ګټلو سره پای ته ورسېدې. یا د سیالۍ چې د لغمان د بدني روزنې او سپورت امریت او د موتای ملي فدراسیون په همغږۍ د لغمان د سپورت امریت په جمنازیوم کې ترسره شوې. له کابل وروسته ننګرهار دویم او بلخ دریم مقام خپل کړ. په دې سیالیو کې لغمان، ننګرهار، کابل، نیمروز او بلخ ولایتونو 80 تنو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د سیالیو په پای کې د موتای ملي فدراسیون له لوري مقام ګټونکو لوبډلو او پیاوړو ورزشکارانو ته کپونه، میډالونه او د قهرمانۍ حکمونه ورکړل شول. د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د 42 ورزشکارانو ترمنځ د محلي ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د دوه کټګوریو نوي ځوانانو او ځوانانو ترمنځ ترسره شوې او موخه په ولسوالۍ او کلیو کې ملي او دودیزو لوبو ته وده ورکول و. د یادونه وړ ده چې د دغه سیالیو د ځوانانو کټګورۍ لومړی مقام حفیظ الله او د نوي ځوانانو کټګورۍ لومړی مقام محمد الله ترلاسه کړ. هیره د نوي چې په پای کې غوره ورزشکارانو ته چمتو شوې ډالۍ ورکړل شوې. د کاپیسا مرکز د فوټبال سیالۍ د شاهین نوآباد ځوانانو فوټبال لوبډلې وګټله. دغه سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې د ځوانانو د فوټبال لوبې د ودې او د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په موخه د نوآباد د فوټبال په ډګر کې د پوینټونو په سیستم سره د شپږو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وې. په پای کې د شاهین نوآباد په اتلولۍ سره پای ته ورسېد. د ځوانانو ټیم د شاهین جونیئر ټیم او د کاریز جونیئر ټیم د ډیر نمرو په ترلاسه کولو سره وروستي پړاو ته ورسېدل. په پای کې د شاهین جونیئر ټیم وتوانید چې 1-0 په توپیر د کاریز ټیم ته ماتې ورکړي او د دې تورنمنت اتلولي خپله کړي. په دې وروستیو کې د ورزشي مسؤلینو لخوا ګټونکو ټیمونو او غوره لوبغاړو ته کپونه، میډالونه او ستاینلیکونه ورکول کیږي. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په غوښتنه او همکارۍ د 24 لوبډلو ترمنځ د خیبر پریمیر لیګ سیالیو اتلولي چې د کوچني اختر په 15 پیل شوې د چمتلې هټیوالو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو پایلوبې ته خوږیاڼیو اتلانو او چمتلې هټیوالو لوبډلو لار موندلې وه. لومړی توپوهنه خوږیاڼیو اتلانو لوبډلې وکړه او په ټاکلو لساونو کې یې سیالۍ لوبډلې ته 109 منډې هدف کېښود. بل پلو چمتلې هټیوالو لوبډلې یاد هدف د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9 اور کې پوره کړ او اتلولي یې خپله کړه. د دغه سیالیو د پای په مراسمو کې د یاد ولایت ورزشي مسؤلینو، قومي مشرانو او د ورزش ګڼو مینوالو برخه اخیستې وه. د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د ټیبال کرکټ 10 اوریزې سیالۍ چې 10 لوبډلو پکې ګډون کړی و اتلولي اڅکزي کاروان لوبډلې وګټه. د دغه سیالیو پایلوبې ته شمس الله اکاډمي او اڅکزي کاروان لوبډلو لار موندلې وه چې په پیل کې شمس الله اکاډمي لوبډلې د 10 اورونو په لوبولو سره سیال لوبډلې ته 101 منډه هدف کېښود. بل پلو اڅکزي کاروان لوبډلې یاد هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره په 8 اور کې پوره کړ او اتلولي یې خپله کړه. د یادې لوبې غوره لوبغاړی سردار محمد جان و چې د خپلې لوبډلې په ګټه یې د مقابل لوبډلې 3 لوبغاړي وسوځول او ترڅنګ یې 42 چټکې منډې جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په پای کې غوره لوبډلو او لوبغاړو ته کپونه او میډالونه ورکړل شول. د غزنی ولایت په مرکز کې د سپورت امریت او والیبال فدراسیون په همغږۍ د 8 لوبډلو ترمنځ د والیبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې د آزادۍ پلان سوم، خواجه علي، اتحاد قلعه‌نو، زرګر امید صابري، امام سعید حاجي او د روضې لوبډلې برخه لري چې یوه میاشت به د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د لیګ د پیل سیالۍ د پلان سوم او زرګر لوبډلو ترمنځ وه چې د پلان سوم لوبډلې د 3-0 میدانونو په توپیر خپلې سیال لوبډلې ته ماتې ورکړه.
د کابل ولایت د میربچه کوټ ولسوالۍ په ورزشي پارک کې د 9 ولایتونو د 13 ورزشکارانو ترمنځ د سوکوهنې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې یوه ورځ یې دوام وکړ له بلخ، بغلان، غزني، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، کابل او لوګر ولایتونو څخه د لویانو په کټګورۍ کې د مختلفو وزنونو 13 ورزشکارانو ګډون کړی و. د دغه سیالیو د پیل په مراسمو کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي رئیس الحاج مولوي عبدالودود حقانی، د میربچه کوټ ولسوالۍ ولسوال قاری فدا محمد فدایي، د دغه ولسوالۍ دولتي مسؤلین او د ورزش ګډو مینوالو ګډون کړی و. په پیل کې د نوموړي ریاست عمومي رئیس الحاج مولوي عبدالودود حقانی خبرې وکړې او ویل یو ځل بیا د خوښۍ احساس کوم چې ستاسو په منځ کې یم او دغه ورزشي برنامه ستاسو تر څنګ لاندې دی ګورم. هغه زیاته کړه ورزش د ولایتونو، ولسوالیو او کلیو ترمنځ د اړیکو وسیله ده. کوشش باید وکړو چې ورزش ته وده او پرمختګ ورکړو ترڅو دغه ارتباطي پل نور هم قوي او لا مستحکم شي. او ریال ماډرید په رسمي ډول د دغه 33 کلن هسپانوي سټرایکر سره لاسلیک اعلان کړ. د راپور لمخې ریال ماډرید په رسمي توګه د 15,000 یورو په ارزښت د خوسلو د پور د انتقال اعلان وکړ. 33 کلن هسپانوي سټرایکر چې په تیر فصل کې په استانبول کې په 14 لالیګا لوبو کې 14 ګولونه کړي د ماډرید لخوا سترګې په لار دی چې 11 کال وروسته ریال ته راستون شي. دا لوبغاړی د ریال اکاډمۍ محصول دی او په 2012-2011 فصل کې د دې ټیم لپاره یو ځل لوبېدلی دی.